زموږ د معاشرې اکثر انسانان د کور په مشکلاتو اخته دي. په کور کې خوشحالي او سکون نه لري، هر یو پریشان دی. که په کور کې دوه ورونه سره اوسي، که درې اوسي، ښه پیسې به الله ورکړي، ښه هستي به لري، ښه موټران به لري، ښه اسباب به لري، پلار و مور فامیل به د کور ټول وجود لري، لیکن دی به بېچین وي، دوی ته به سکون نه وي، دوی به خفه وي. دا د کور خفګان ډېر زور غواړي، دا د کور مشکلات ډېر زور غواړي. نو بیا چې پر یو چا باندې بیخي ډېر سي دا مشکلات، نو بیا د ځان یو خواخوږي، یو نږدې ملګري، یو عالم ته ځي خپل مشکلات ته وایي چې داسې مې نفس تنګ دی. درته کښېني دومره لویه ساه راوکړي، سړی چې وایي اوس به د لې مړ سي، دومره نفس تنګ وي چې ورته وایي څه پېښه؟ په کور کې مې سکون نشته، په کور کې خوشحالي نه لرم. یو ګریانۍ درته شروع کړي، یو خبرې درته شروع کړي، دلته به ستا زړه له ده سره د غمه ډک سي. حالانکې سره د دې چې هر څه به په کور کې الحمدلله وي، پیسې به هم وي، دولت به هم وي، اسباب به هم وي، د سهولیت ټول اسباب به وي، ښه بنګله به وي، ښه پوخ کور به وي، ورونه به وي، موټران به وي، هر څه به وي، لیکن بیا هم د ده په کور کې به خوشحالي نه وي. دی چې کور ته راسي زړه به د غمه ډک وي، زړه به سکون نه لري چې راسي د دې په کور کې آرام خفا خوابدي ناست تر څو چې سهار بیا د کوره وځي. چې د کوره وتي بیا خیر خیرت بیا هېڅ شی نشته، د دې سره وخانده ها، د دې سره وخانده ها. دا وجه څه ده؟ زه درته دوه شان ښیم. که دغه دوه شان موږ په خپل زندګۍ کې راولو، زموږ د کور بلکې د فامیل ټول مشکلات به حل سي، زموږ دغه ستړی ژوند به وساسي، زموږ دغه خفه ژوند به په خوشحالي الله را بدل کړي. دا دوه عمل موږ وکړو، دا ضرور وکړي. اول دا چې د کور د خوشحاله کېدل، د کور د خوشحالېدو دپاره په کور کې دینداري راوله. زنانو ته، ماشومانو ته چې تکلد وي، ورونو ته، مېلمنو ته، دا ته به دا حکم کوي چې لمونځ به نه قضا کوئ. در ټولو لوی نحوست په کور کې دغه د لمانځه قضا قصدن کول، د لوی نحوست دغه راوړی کول. لوی بدبختي، بېچیني او خفګان په دغه وجه باندې راځي چې په کور کې بېدیني زیات. وظیفه کوه، تلاوت کوه، د سهار د لمانځه مابعده فورا په کور کې یو کوچني وخت، یو پاو قدر لږ وخت وظیفه کوه، سوره یاسین تلاوت. ما درته وویل کور په دې نه جوړېږي چې ته پیسې وګټې، کور په پیسو نه جوړېږي، کور په تعویضو نه جوړېږي. د کور خوشحالي دا په تعویضو نه راځي چې ته په ملایه پسې ځغلې، زموږ په کور کې د حالات دي، دا مشکلات دي، دا تعویضونه راکړه، دې څه تعویض واخله، دې څه تعویض، هغه خو ناستې د دې دپاره. په کور کې خوشحالي دا په پیسو نه راځي، په کور کې خوشحالي دا په وظیفو نه راځي، په کور کې خوشحالي دا په تعویضو نه راځي، په کور کې خوشحالي دا په پخو بنګلو باندې، په پاخه چتو باندې دا باندې نه راځي. په کور کې خوشحالي دا په پلنګو، په کټو، پر غالیو، په دې باندې نه راځي. په کور کې خوشحالي په سهولیاتو باندې نه راځي چې ته رنګ مشروبات او خواړه کور ته راوړه، دا به خوشحال سي، قطعا نه راځي. که راکلی دا خلک مولي پریشان. خوشحالي په څه شي راځي؟ دا واوره، د کور خوشحالي چې راځي په دوه شیانو باندې راځي. دا ښه زده کړه. یو د کور خوشحالي په دینداري باندې راځي. په کور کې دینداري کوئ، لمونځ مه قضا کوئ. زنانو ته دا وایي چې دا کور وراخې، دا دیګ لوله پاکېږي، دا ډوډۍ پر طبخې باندې لوله پاکېږي. زما کور دی اور دی واخې، زما دنیا د اور دی واخې، ته به لمونځ نه قضا کوې. او کوشش به کوې په صفا جامو کې به لمونځ کوې، په کمو جامو کې چې ته په کور کې ګرځې، یا ماشومان پورته کوي، ماشومان سنبالوي، په هغه جامو کې به لمونځ نه کوي. په مسله کې صفا جامې وپېچه، په هغه کې لمونځ کوو. نارینهو ته به وایي چې د جماعت اهتمام به یې زموږ په کور کې، که جماعت نه و بیا زموږ سره خلاصه ده. سره د ماښام جماعت په کور کې کور ته به ځې، مسجد ته به ځې، ماخستن موږ په کور کې جماعت ته به مسجد ته ځې، سهار مېلمانه درته راغله، هېڅ کله د مېلمنو خاطر به دې کې مسجد لا تخاف فی الله لومة لائم، د الله د رضا په خاطر باندې د هېچا ملامتیا څه بد مه وړه.
خدای دې وکړي چې 100 وارې دا مېلمانه پر بیا با خبر نه کړي یاره سهار وختي بیا راکښېنولو یو اودسونه و یو سجدې وې دا اوس ځوانان خو پر لمانځو باندې هم خوا باندې چې راکښېنې وایي یار دا څه بزرګان دي سهار وختي پر اذانو باندې بیا راکښېنه اوس بیا په مسجد کې ملا ته انتظار و چې دی به کله جماعت راکړي استغفر الله خدای دې وکړي چې یو کتاب خبرې به نه درپسې کوي ته به یې بې جماعته او بې دینه او بې لمانځه دلته په کور کې نه پرېږده که جماعت ته نسې ولاړ پورته کوي به او که نه کوي ورته وبه وایي چې د آینده دپاره بیا زموږ کور ته مه راځه که لمونځ کوې عبادت د الله کوې زه د خادم یم ته زما مېلمه یې زما دپاره یو شرافت او اعزاز یې زه دې په سترګو خدمت کوم یو څوک یې مې په لاس کړي زه ستا خدمت په سترګو کوم زما د سترګو باڼه لیکن و بېدیني به کور ته نه راوړې نحوست به کور ته نه راوړې بې اتفاقي به کور ته نه راوړې د نحوست و د بېدیني و د بې اتفاقي لوی سبب دا ابي لمانځه دی دا ستا په وجه ده دویم شی چې د ټولو اړین دی په کور کې چې کوم انسانان اوسېږي یو بل ته به احترام لري بیا د کور ماحول جوړېږي که احترام نه و که سم دی مې په خدای کشې لاووید احترام څه معنی پلار ته به د پلار په سترګه ګوره مشر ورور ته به د مشر ورور په سترګه ګوره اکا ته به د اکا په سترګه ګوره او کشر ته به د کشر په سترګه ګوره بیا به ستا د کور ماحول جوړوي که ته د پلار بې عزتي وکړې پلار ستا عزت نه غواړي که ته د مشر ورور بې عزتي وکړې د مشر ورور بیا ستا هېڅکله عزت نه غواړي که ته د اکا بې عزتي وکړې هغه بیا هېڅکله ستا عزت نه غواړي نو بیا به په کور کې مېلمانه ناست وي بې ټکو کوټه به د مېلمنو ډکې ته په خپل افس کې سره اخته یاست دا در ټولو لویه بدبختي ده دا در ټولو غټه خفګان دی دا د انسان سکون له منځه لوی شی دا اوري که ته پلار ته عزت ورکړې ځکه دا ستا خالق ځای نه دی الله وایي زما رضا د ده په رضا کې ده د دوی د پښو لاندې جنت دی مور ته په عزت وګورې خاوند مېرمنې ته په عزت وګورې مېرمن خاوند ته په عزت وګورې او مور ژور ته ژور خپل خواشي ته زوی مور ته دا ټولو ته چې خپل حقوق سره ورسي په خپله خوشحالي راځي خوشحالي په پیسو کې نه ده ګور دا واورئ دا غلط موږ پوه سوي پیسې ډېرې خپله خوشحالي راځي امکان نه لري دا ورسره وګورئ چې دا ډېر پیسې لري دا ولې په ګولې بېدېږي خوشحالي او سکون په دې شي کې نشته که د کور خوشحالي غواړې که د کور سکون غواړې که د کور اطمینان غواړې او که په کور کې خوشحاله زندگی غواړې دویم شی دا دی یو بل ته به احترام لرئ خامخا مشر ورور ته به د پلار په احترام ګوره ځکه دا ستا دپاره لوی غر دی د ده پر وژو چې کوم شان راځي ته به خبر نه یې ته سهار پر 10 بجې وځې دوکانداري کړې یا نه کړې هلته په موبایل اخته ګراک راسي ته خبر ورسره کړې ده ستا ټول غمونه ستا د سرمایې ټول غمونه ستا د کاروبار ټول غمونه ستا پر د ورور پراته دي لا خبره هم ته ورسره پېښې خبره لا هم بیا پر تا باندې به وجېږي هېڅکله بیا ولا که خوشحالي وي که تا مشر ورور ته عزت ورکړي د هغه خبره دې ومنل د هغه خبره دې پر ځان ډېره نه کړل نو هغه بیا پر تا شفقت کوي او دا حدیث هم دی نبي علیه الصلاه والسلام وایي لیس منا زما د امت څخه نه دي کم کسان من لم یرحم صغیرنا کوم مشران چې په خپلو کشرانو شفقت نه کوي پر زوی باندې پر ورور باندې پر وراره باندې پر لمسي باندې شفقت نه کوي نبي علیه السلام وایي دا زما د امت څخه نه دي ولم يوقر كبيرنا او هغه کورنۍ چې د مشرانو عزت نه کوي یا هغه انسانان چې د مشرانو عزت نه کوي قدر نه کوي نبي علیه الصلاه والسلام دا زما د امت څخه دی که په کور کې مېرمن خپل حق وپېژني خاوند مېرمن ته راسه ښه سلام ووایي په خوشحالي باندې مېرمن خاوند ته ښه عزت ورکړي خاوند ګرده ورځ کللې مېرمن د ګرده ورځې سوچ و فکر ورته جوړ کړی چې دی راسي داسې کوم چې دا راسي یو سره پنډه سي یو مخ او تندی ترې وولې سي سلام ورته وایي خاوند دا جواب نه ورکوي شان دې هلته وخوځي دا کور کې بیا چیرې سکون راځي دا معاشره دا کوچني ماشومان دا د دغه وخت څخه په ډپریشن باندې اخته سي چې زما مور پلار ولې لاره کم سره که ورور سره اخته سي دا ورارګان دي ټول یو در بله باره یو طرف ته کېږي یو طرف ته بل طرف ته په کور کې دې د ده د دښمني شروع کړي که تا خپل وراره خپل زوی بلئ او ستا ورور ستا بچی خپل زوی بلئ مشکل حل دی هېڅ مشکل نه لهذا دویم شی چې په کور کې اتفاق راځي خوشحالي راځي دوم شی دا یو بل ته به په عزت ګورئ بې عزتي به نه سره کوئ د ځان عزت به د ورور په بې عزتي کې نه تلاشئ
د ځان عزت به د پلار په بې عزتي کې نه تلاشې د ځان عزت به د اکا په بې عزتي کې نه تلاشې او نه به د خپل کور حالات پر بیابان باندې وایي دا ګورې دا راز دی دا پټ راز نو سبا خو بیا بیخي بد حالات دوه سره جوړول نه غواړي ته چې چاته د خپل کور حالات ووایي هغه د څه ته څه کوې چې ناست بیش څه دي وکاره ته چې بیش وکړي بیا ستا و خواته ستا و مخ ته بیا د ټولو بلاو خوله رایلس بیا دې ته خپل زندګي ته وګوره لهذا که کور کې خوشحالي او سکون غواړي دا دوه شي یو بېدیني د کوره وباسي یو بل ته احترام سره وکړي خاص کر مشرانو ته ډېر قدر وکړي خاص کر مشر ورور یا پلار یا اکا دا د پلار په درجه کې دی که اکا یا که مشر ورور دا ستا دپاره ډېر لوی غر دی دا ستا دپاره لویه سرمایه ده سرمایه او نعمت او غر قدر سړی وکړي که قدر نه بیا الله د څه اخلي نو که خوشحالي غواړي په کور کې سکون او اطمینان غواړي دغه دوې نقصې عملي کړي دا دوه کارونه وکړي خپله به په ژوند کې سکون راسي